أشكو إلى وأدمعي حر سكوب، أشكو إلى الله الكروب وأدمعي حر سكوب، ألول بالصبر الجميل وحكمة الدهر الدؤوب. لا يا قلب لا تحزن على صحبي فقد لهم على صحبي لهم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران دوستانو، هیله لرم چې روغ جوړ او د صحت جامې پر تنوین نن ویډیو دوستانو د داسې اپلیکیشن په اړه کوي چې تاسو څنګه کولای شئ د خپل انټرنیټ هغه سپیډ وګورئ دوستانو، چې زموږ انټرنیټ هغه څومره ضعیفه دی که تیز دی، سپیډ یې کم دی که زیات دی دوستانو. نو ډېر یو اهم اپلیکیشن دی. نو ویډیو به مو خوښه شي دوستانو. د هر څه نه مخکې چېرته تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو ستاسو حضور ته پر وخت در رسېږي. دوستانو راځئ چې ویډیو شروع کړو. هر څه نه مخکې دوستانو تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. پلی سټور به تاسو پېژنئ دوستانو. دا برنامه ده پروژه. دلته به تاسو سرچ کړئ، دغه نوم ورکړئ دوستانو. ته په سکرین ښکاري دغه نوم چې کله تاسو سرچ ورکړئ تاسو ته به ډېر پروګرامونه راوړي اپلیکیشن دوستانو. دغه به تاسو دوستانو دغه تصویر تاسو وینئ دغه به انتخاب کړئ. چې تاسو دوستانو دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړه موبایل صفحې سرته راغلی، نو ډایرکټ به په دې باندې دا به تاسو پلی کړئ. چې کله تاسو دوستانو دغه پلی کړه ډایرکټ به تاسو دغه اپشن راځي دوستانو. دلته به دغه اپشن وینئ، دا به کولاوې کړئ دوستانو. دا اپشن دا اپشن چې تاسو کله کولاوې کړئ دوستانو، ولې دوستانو دلته دا سپیډ نشته دی. چې کله تاسو دغه اپشن نو ډایرکټ دوستانو تاسو ویل دا سپیډ وختل. کله چې تاسو ډیټا یې لګئ نو تاسو سپیډ به تاسو ته ښکاري چې زموږ موبایل د انټرنیټ سپیډ څومره تیز دی او څومره وړتیا لري دوستانو. نو هیله لرم چې د اپلیکیشن خوښ شوي د نوې ویډیوګانو لپاره زموږ ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ. د الله په امان په مخه ومخه خبرې